اشرف غنی وایي طالبان په کوم صلاحیت غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب بدل کړي. اشرف غنی ولې دغه خبره کړې؟ ملګرو که غواړئ چې د دې په اړه له پوره جزئیاتو څخه خبر شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. اشرف غنی وایي له بده مرغه په هیواد کې د ښځو د تعلیم او کار اوسنۍ ستونزه ډیره جدي خواشینونکې او په 21مه پیړۍ کې د جنسیتي اپارتاید تر ټولو ښکاره او کرکجنه بیلګه ده. اصلي ستونزه د حاکمې ډلې عدم مشروعیت دی، دا ځکه چې دوی په غیر ولسواک ډول حاکمان دي او افغانستان یې اشغال او ټول ولس یې یرغمل کړی دی. د اوسنۍ حاکمې ډلې دغه شان ناوړه پریکړو او د روان بحران د ژورېدو مسؤلیت یوازې طالبانو ته نه بلکې ټولو هغه افرادو، عناصرو او بنسټونو ته ورګرځي چې د دوی د سپینولو لپاره په سازماني شکل تبلیغات کول او ادعا کوله چې دا خلک بدل شوي او د نوي شرایطو په اړه درک زیات شوی دی. اوس یو وخت دی چې طالبان او د دوی مبلغان باید د دوحې تړون هغه پټ ضمایم او الحاقیه برخې له ملت سره شریکې کړي. پوښتنه دا ده چې امریکا سره د دغه پټو تعهداتو په اړه ولې ولس ته وضاحت نشي ورکولی او د دې جزئیات یې ولې له ولس څخه پټ ساتلي دي. حاکمه ډله په کوم صلاحیت غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب بدل کړي؟ آیا دوی غواړي د افغانستان تعلیمي نصاب د حقانیه مدرسې په نصاب بدل کړي؟ آیا د دوی تعلیمي نظام د امام ابو حنیفه تر نصاب غوره دی؟ ما په کراتو ویلي او بیا هم وایم که یوه نجلۍ باسواده شي 15 راتلونکي نسلونه بدلوي او که یوه نجلۍ باسواده پاتې شي راتلونکي کې د 15 نسلونو د بربادۍ سبب ګرځي. قدرمنو دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.